ویل کېږي یو زوړ زمری په یو ځنګله کې اوسېده. دا زمری یو وخت د ځنګله پادشاه و، خو اوس یې هغه پخوانی قدرت، عزت او احترام له لاسه ورکړی و. د ځنګله په یو څنډه کې پروت و، نورو حیواناتو ورته اصلا احترام او درناوی نه کوه، د ده په مخ کې به ښکار کوه، هېڅ به ترې نه ویرېده. خو یو وخت یو قوي او ځوان زمری دې ځنګله ته داخل شو. د دې زوړ زمري سترګو ته یې وکتلې او ورته یې وویلې چې زه اوس هم ستا په سترګو کې پخوانی قدرت ګورم. زوړ زمري وویل چې نه، زه اوس زوړ شوی یم او زما خپل قدرت له لاسه ورکړی. ځوان زمري وویل چې نه، تا خپل قدرت له لاسه نه ده ورکړی، تا په خپل ځان باندې باور له لاسه ورکړی ده. زه اوس هم ستا په سترګو کې پخوانی قدرت ګورم، ته اوس هم زمری یې که څه هم زوړ یې. په دې خبره باندې زوړ زمري ټوله شپه فکر وکړ. کله چې سهار لیوه په نورو حیواناتو باندې حمله وکړه، دا زمری راپورته سو او نارې یې کړې او چغې کړې. په دې وخت کې لیوه وتښتېده، ټول ځنګل هم ولړزېده، ټول حیوانات هم حیرانه سول چې دا زمری څنګه دومره قوي سو. په دې وخت کې دې زمري له ځان سره یو جمله وویلې چې په رښتیا هم زما قدرت زما په باور کې و، زما په دننه کې و، فقط ما هیر کړی و چې زه پې باور وکړم. دا د ډیرو انسانانو د ژوند قصه ده. ډیری انسانان شته، ډیر ښه استعداد، ډیره ښه وړتیا، ډیر ښه مهارتونه یې زده وي، خو تل یې خپل په وړتیاو باندې باور له لاسه ورکړی. ښه به په یو کار باندې مسلط وي، خو هغه کار نه ترسره کوي، ځکه چې فکر کوي زه دا کار نشم کوی. په ځان، په خپلو مهارتونو، په خپلو وړتیاو باندې باور له لاسه ورکړی. نو هڅه وکړئ چې خپل وړتیاو باندې باور وکړئ، خپل باور پیاوړی کړئ. څومره چې ستاسو باور پیاوړی، همدومره به زر او په ښه توګه خپلو بریاوو ته ورسیږئ. که ټوله نړۍ هم تا ته وایي چې ته یې کولی سې، خو که چیرې ته ځان ته وایي چې زه یې نشم کولی، هېڅکله به هم هغه کار ونه شي کړی.